د پاکستان کرکټ ټیم پخوانی فاست بولر وسیم اکرم د افغانستان کرکټ ټیم په باره کې څه ویلي دي، د رحمان الله ګروبس په اړه څه ویلي دي او د افغانستان د سپینرانو په باره کې څه ویلي دي، نو پوره معلومات ترله هم په دې ویډیو کې در کوم. نو ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ. وسیم اکرم د ای سپورټس په لایو شو کې دا ویلي چې رحمان الله ګروبس د افغانستان کرکټ ټیم یو داسې اوپنر بیټسمن دی چې په اوله کې افغانستان لوبډلې لپاره ډېر تیز سٹارټ اخلي او په پاور پلی کې ډېر ښه او تیز بیټینګ کولی شي. وسیم اکرم د افغانستان کرکټ ټیم په باره کې ویلي که چېرته افغانستان کرکټ ټیم داسې نور مهنت وکړي او په جوش او جذبې سره لوبه وکړي، افغانستان کرکټ ټیم په ورلد کپ کې نورې هم کامیابیانې ترلاسه کولی شي. وسیم اکرم ویلي چې خاص کر د انډیا په ګراونډونو باندې سپینران بالران ډېر کامیاب وي، نو افغانستان سپینران بالران د ورلد کپ په پاتې میچونو کې ډېر ښه مهم کردار ادا کولی شي. د پاکستان کرکټ ټیم پخوانی لوبغاړي شاهد خان افریدي ویلي چې په اوس وخت کې په دې ورلد کپ کې خاص کر په پاور پلی کې د افغانستان کرکټ ټیم د پاکستان د ټیم نه ښه بیټینګ کوي او تیز بیټینګ کوي. کرکټ ټیم ته د ورلد کپ په غټ میچ کې ماتې ورکړې ده، نو دینه بعد د افغانستان کرکټ ټیم په باره کې په سوشل میډیا باندې ډېر صفتونه روان دي. شاهد افریدي ویلي چې په دې ورلد کپ کې د پاکستان د ټیم نه د افغانستان ټیم ډېر ښه او تیز بیټینګ کوي. شاهد افریدي دا مثال ورکړل چې د پاکستان کرکټ ټیم په پاور پلی کې په 10 اورونو کې 50 رنز یا 40 رنزونه کوي. شاهد افریدي ویلي چې د افغانستان کرکټ ټیم اوپنران رحمان الله ګروباز او ابراهیم زادران د اول نه ډېر ښه سٹارټ علي او تیز بیټینګ کوي او پریشر چې کم دی ختموي. نو تاسو ولو چې پرون ماتې ورکړه د ورلد کپ په میچ کې. شاهد افریدي ویلي چې د پاکستان کرکټ ټیم بیټسمنان په اولنی اورونو کې دومره سلو لوبه وکړي چې بیا وروسته په ټول ټیم باندې پریشر جوړ کړي او بیا رنزونه نه جوړیږي. شاهد افریدي په لایو شو کې دغه خبره کړې ده چې په اوس وخت کې په ورلد کپ کې په پاور پلی کې د پاکستان د ټیم نه افغانستان ټیم په ډېر بهادرۍ او ښې طریقې سره بیټینګ کوي. نو تاسو وایئ چې شاهد افریدي صحیح خبره کړې ده او کنه، او خاص کر دا ورلد کپ د افغانستان کرکټ ټیم لپاره یو ښه ورلد کپ ثابتېدی شي، ځکه چې د انډیا په ګراونډونو باندې د پاست بولرانو په نسبت باندې سپینران بالران ډېر ښه چلیږي. او تاسو ګورئ نو بالکل فرې کې هیڅ شک نشته چې په دې ټول ورلد کپ کې د ټول نه ښه سپین بالینګ اټیک د افغانستان کرکټ لوبډلې سره ورسره دی. نو که تاسو هم د پاکستان د کرکټ مینوال یا د افغانستان د کرکټ مینوال زموږ د نوې پیج در سره فالو کوئ، په دې پیج باندې تاسو ته د کرکټ نوې او تازه معلومات میلاویږي.